غالب صاحب نو دغسې کیسې دي ښه چې دا هره کیسه درته شروع کړمه چې پای ته نه وي رسېدلې په د مابینځ کې به ته وایې چې بالا یې دروه ولې نو خو دا سره ګډې وډې دي نه دي اوس خو موږ خو نوم بالا سپین ږیرو سول د یوې کیسې سر سي دا بلې پای سي راسره ګډه وډه سي نو چا غوږه نیولې هغه به راریانې چې دا اوس دی څه شي وایي او ستا مېلمانه هم ډېر چې دا کوټې ته درته راځي د دې خامخا ډېر بانډار ته کیسې راته کوي ډېر کیسې درته خو زما بیا بره یېرې دی یوه کیسه راته کړي هغه بل هم کیسه هغه دواړه سره ګډې سي چې بل چا ته کوم مره سره ګډه وډه سي خامخا وخت یې چېرېږي نو اوس هم هغه پخوا وخت نه وي پاته ځواني وخت نه وي تېر سوی ځواني هغه څنګه ولاړه بیا نو ستا د کوټې شوق ډېر خلک لري راځي درته خدای دې راولي مېلمانه شناخته دي دغونه ساعت یې چېرېږي خدای دې هر کله راولي خو بس موږ ته بیا خوند راکوي چې دا کوټه وایه چې خان یې په یاران یې چې یاران را نسي دې کوټې ته اشنایان را نسي شاعران را نسي لیکوالان را نسي څه ورته وایي مستریان را نسي زما انډیوالان را نسي خوند نه راکوي دا خو نو خامخا د شا سره شناخت ښار دی نو دلته کوچنی رالوی سوی بیا سپین ږیری سوی نو شناخت خو به دې هر سړی به شناخته لري که مستري که یو بل دوکاندار یې پرچون والا یې ټکسي والا یې همسایهګانې شناخته خو خامخا شته بس خدای دې غم نه راکړي آمین خدای اشنایانو انډیوالانو غم دې خدای نه راکړي دوی هم ښه دي بس په دې پوهېږي چې بابک کور دې غټ کړ دی په کوټه کې راځي ورسره ګوډۍ مجلس سره اوس خو نو زموږ د پخوا کیسې ولاړې چې میلې به وې وتلو و د هغه کور دا سنګر مو ورته نیولی دی نه دی ما ته هم ولا شناخته یې السلام علیکم بابک په خیر جوړ راغله خیریت شپه او ورځ په خیر په خیر مې ولیدلاست دا مو راغله خدای مو په خیر یاست جوړ راغله شپه او ورځ په خیر خوشحاله اوسئ ښه په خیر یاست مهرباني جوړ راغله کښېنئ مهرباني په خیر یې بابک دې په ګلانو کې خیر اوسې جوړ ښه یاست کراره کراره ده بابک بخښ دې نو خدای دې وبخښه صحتونه بخښه تاسې کوئ زه در ولاړ نه سولم یو څه سره مریض یم نه دی مشره عزت دې لرو احترام دې لرو کشران چې دې واجره ده چې راسي مشران دې بس ناست اوسي خدای دې خیر درکړي په عزت اوسې عزت او احترام لرو اباد بیا موږ دغسې شی وي لکه بابک یا شی ناس به یې د کشران نه وي داسې به څه لکه بابک چې دې د عینکې څه که ته اوس ګورې ما ته ګډ چاته ښه ته دا مخ چې ولې تور په مبلینو لړلی دی ته د عینکې د سترګو څخه ایسته که بابک ده ته وایه دا مخ چې پرېولې ډابر شوي مخ یې په مبلینو لړلی دی راته ناست دی د عینکې تورې دي عینکې دې تورې خو دا زموږ خلک دا عادت لري نه دی په خپلو عینکې کار چاته ګوري نه دی د دا عینکې تورې دی چې وایي د سړي مخ تور دی د دا عینکې شنې دی چې وایي د سړي مخ شین دی دا خپلې عینکې نه ایسته کوي نه یې پاکوي یعنې خپله نظریه نه اړوي که نن خو لا خو دغه کې راغلی دي خاص د شفتالو ته خو ما شول مبلین دې خوړلی دي یا مخ په مبلینو دی بابکه خدای خو دې راوله خدای مو دې په ښه ډول صحت دې ښه دی شکر دی خیر اوسې سلامت اوسې څومره خوندوره کورتۍ دي ورته پیدا کړه څومره چې د یخه صاحب څه بیرېږي بس د یخه څخه خو زه بې اندازې بیرېږم نو خدای پاک دې زما وخسر ته اوږد عمر ورکړي خدای دې خیر ورکړي نو زما خواهش ورته ویلې وه چې دا زموږ زوم چې دی لسې اوږې راغلی وای کور ته نو زه چې بیا بېرته دا خو دې نو ستا چم و خدای زه خو نو بیا داسې د خواهش بیا د خسر کره چې ځمه بالا دغسې ورسمه نه چې راپوس چې دی بوټ یې خراب دی کوټ نه لري کورتې نسته صدرې نسته کالي خیرن دي زاړه سوي دي دا بیا دوی ما ته ګرد ناست چې نه زما خواهش یې وایي که زما خسر ته وایي زه خو بیا اورم نه کالي وایي کورتۍ زما خو سر بیا داسې وګورې ما ته چې ظالمه دا کوم وخت شکو کې نو چې ته دونه تکلیف پر ځان شوړې چې رې خو لیست جوړ کور ته راوړه پټې دا بیا بد کار دی زما دپاره نو خدای بیا دا چې دی ځان په ویني چې زما خو نو داسې کار خراب زما بیا بل کاکا خسر دی هغه بیا په ترکیه کې دی ښه ډېره زما خواهش زنګ ورته والی و چې کورتۍ راواستم دا د ترکیې سره راغلی دی بس خدای دې خیر وایي کورتۍ د ترکیې څخه راغلی دی صحیح دی راته راوړه چې رښتیا سي
așa curتۍ د ترکیې څخه درته راغلی دی راغلی ده راغلی ده راستولی ده راستولې ده او خدای دې هغه ته خیر ورکړي الله دې خو داسې دی هم دغه داسې د ژمي رقم ماډل یې درته راستوي د یخ ته حساب دی په دا کور کې اوس زه پهلوان اکا را روان وم نو دا خو لا ښه چې زه ورې وم د پهلوان اکا د خپل د کور مؤمنان لمسیان ورارګان دغه ګرده سینه بغله سوي وو ونې ډېر لاس یې راکړي بابا من بره ورسره کومک مې ورسره وکړي یو وزغلوه یو کښېنوه یوه ته ورکه جان اکسیجن ورکړه بل ته ووایه واکسین به یې کړه نو دا د پهلوان غټه غلطي وه چې ډېر ناوخته چې بوتلې د ځانه سره زه ورې وم ښه نو پهلوان اکا دا ډېره غلطه خبره وه رشان بابا که یو کوچنی لمسی مې دی ډېر ټینګ مریض شو یخ سره والی و بابا که بس نو په کور کې مې ورسره جنجال تود ساتي دا کوچنیان نه په کور کې مې ورسره جنجال یې بابا که موږ خو د خوارۍ خلک یو سهار وځو ماخستان راځو انو انډیوال هغه چې مې وکتې هلکې داسې کړي وو در هغه اندازې رسېدلي وو چې بالا نو څه درته ووایم یا باید احتیاط وسي دا وایي چې سړي سي باید د کوچنیانو سره ډېر احتیاط وسي یو کوټ یو انګیا یو د هغسې تاوده وساتل سي مثال داسې د باندې ډېره ونه وسي چې باد یې په پزو په خوله ننوځي نه باره چې یو زکام سي دا خو بیا یو بل ته ولاړ سي بل ته زکام خو بیا دغه رقم سره یو بل ته ځي تیار لکه هغه چیش لکه وای پایپ چې علاقې نه دي یو خو د هواوې سره اوړي زکامونه شته د زکامو در څنګ زموږ په دا کورو کې دغه د ښار دا یو نیم خلک یې داسې خوراکونه هم بې درکه ورکوي خوراکونه خو نو چې بیخي د خوراک نه دوکانو کې ته چې ورسې په دوکانو کې هم دغه شیان پراته وي بیخي بیا ته پېژنې نه هغه بله ورځ زما زوی راوړي وه ما پېژندل نه نو دغونه یو پلاستیکو اوږد په دې کې دا هم چیشتي وایي ولاکه چې دا چیشتي د دې نوم زده و دغسې مې ځینې واخیسته ومې غورځوله دا دې چیشي او دا ستوني دستي خرابوي نه مربا وه نه بل شی و هېڅ شی نه و پر دې کلي سړی وزاره کومې خوا یې څه پر دې کلي دي د کومې کارخانې دی یا دا شی نشته یوازې هغه د اواز هغه خو بیا د یو شي څه وساتې په یو شي تود وساتې خو ښه خبره ده دا چې دا نورې مریضي ورسره راپورته کوي ستونی خرابوي او دا د خوراکو څخه ستا قربان شم بابا که کشران دي کوچنیان دي سهار پیسې چې ورکړې نو دوی چې شیرانې شي خو دغه شیان دي د دوکانو انډیواله بالا دغه حضور تا چې یاد کړل لري دا اوبه پکښې کې دي یو رقم سری اوبه دي دغه ما بالا انډیواله په دې ساعت کې ارځي نو بیا څه وکړې خو معلوم نه چې ستا یو بل شی ستا یو بل شی ستا ګوره ته ته پنجې ورکړې زه مؤمن مې خوشحاله کړم پنجې خو دې ورکړې دوکاندار دې په خوشحاله د هغه څه په دا سبا کې بیا 15,000 افغانۍ اوس دا پخوا خبرې نه دي چې 1200 سولې یا 1200 د شخصي شبخانې راوتلې دي بابا که پخوا چې به ورلې لا بیا 800 200 به د ډاکټر سولې او 200 به یا د وینې معایناتو یا به الټراساونډ اوس خو ورکه جانه نوي شبخانې دي چې ورځې یا پلا به د اسسټنټ سره خبرې کوي اسسټنټ بیا وایي ډاکټر صاحب اسسټنټ بیا ډاکټر جلاک شو نه ولي یا بابا که دا کوڅې ته د لایټې نه دا غوستې و خبرې تغیر ورسره کړی دي لا به د هغه سره ناست چې هغه ستا خبرې ټولې وایي ورسه دا معایناتونه وکړه ته راځې در هغه وخت ډاکټر صاحب ته وایي دا څنګه دی دا په طلاقه کې بندېږي که یا ډاکټر صاحب وایي بیخي بندېږي ولې نه بندېږي وایي بند یې کړه دا خوا چې راسي وایي عملیات څنګه زه خو صاحب نه غالب صاحب دا کیسې خو نو راځي ابالا ورورکه جانه وایي بس هېڅ خبره نه ده 2 لکه افغانۍ کېږي موږ بیا تخفیف در سره وکړو 50,000 به در وبخښو که نه 50,000 وایي ډېر شی دی ستا دا مخ د جیب دیم نه نو خبره مې دا کول بابا که پخوا به چې ورلې مثلا دوا به در ولیکله 1200 1100 نو په دغه به هم زموږ خوا بده وه اوس خو چې ورسې 2,000 افغانۍ ورې معایناتو ډاکټر او پیسو دا کیسې 3-4,000 افغانۍ دوا ده چې ولې والله دا خو نو موږ اصله دوا راوړو د بنګلادیش سره راوړو د هندوستان سم هم راغوښتې ده او پاکستاني بیا بیخي اصلي دی کاکا دا اوس نو دا مې در جیب پورې در پنجې پورې دا ګرده کیسه ده د یو پنجې څه شروع سي باره پر 50,000 ختم پنجې ته فکر شابش پنجې ته فکر بابا که دغه ته نو نه فکر چې زه ځم نو په وسه مې نه ده پوره د کواړي او شی به راوړم
و د کباړي شی چې راوړی هغه هم پرېولې د ولسي صابن به ورکړه هغه خو ورورکه جانه دغه کرونا منچکو سره راغلی باره څه به کوې وژې لسي دا اولادونه چې ده راوستله دا به ما هره ورځ ورته زنګ به مې وایم پهلوانه ماښام مانځه ته موږ روانو دا ستا اولادونه مې ولیدله ورورکه جانه پزې به رابهېدلې والا به په دا کوڅو کې بابکه ته د خو نو خدای ورکړل د غونې شی و لکه دی د یو زوی داسې منډولی په دا کوڅه کې دغسې روان دی خلکو ته پیشې کوي هغه دماغي دغه نه دی برابر نه یا په خط کې په داسرات کې په دغه کې دا کوي چې دی مریض دی ستا قربان شم بابکه بله ورځ د ده څخه ماته شکایت کوي و ده په ډبرو ویشتلی ما ویشتې ما ورته د خدای ظالمه هغه لیونی دی ته د لیوني سره په سر یې نو لیوني نه ویشتې دا ده ویشتې دا ویشتې دا ویشتې هغه ما ته ویل ول دی لرګي ته ورامله کړې وه ما لا درله لا دا خو کار نه دی ستا قربان شم مال ځان لکه کور ته ته ونې کشنکه شګه و هغه هم پر دا جلکه ومښتله نو یو نارې یو بانې مازې یو جنګ غواړي چې جوړ کړي د کوچنیان هم ډېر مضران دي مازې هغه مضر کوچنیان نه دي چې د سچي بیا پلار ته ورسي ورورکه جانه بغل ته ناست وایي داسې داسې باره دی خو نوم باره ورورکه جانه ښه هوښیار سړی دی راوځي ویل زما په اولاد که کاکا د اولاد جنه کې بغل ته که ژمی دی وږې ورپټې که ناجوړه کېږي نور کوچنیان دي په کور کې دي بابکه دا زه غلطه وایم ته یا دا خو صحیح خبره کوي بابکه د خدای فضل پر اوس یا هغه خو ښه ورته وایم مګر په ډبره ځي نو ناکې ویشتلې وام رغمه لره چې باندې راووتلم چې ورته ومې که ته رایدر لالا دي ما اوس نو زه تا ته څه ووایم ما چې والله ولاد دي بم پر هغه ځای بم دا نیم نه وایم ما د خپل اولاد په سترګه ورته وکتل بابا دا تم اولادونه لري ښه ته خپل اولادونه همدغه رقم په ډبرو ولې یا داسې بابا چې مازې نه کې خوندي سي زما اولادونه پهلوانه کاکا تا په کوڅه کې ولیدل د دروازې و مخ ته ولیدل که جنارې په سرای کې واورېدلې په هغه ورځ ما دروازه را وټکوه ورته حیدر لالا منچکه پرېږده کنې خو نو ته زما سره پالتو باس نه شې کولی زه ستا سره دی څنګه تا ته وایي کور دې خپل دی نو خو هغه نو. هغه کم د کرایې دی بیا خو دی خو ښه خبره کوي دی خو ښه خبره کوي چې وایي په کوڅه کې نه ګرځي نارې نه وي نو خداګه د کارونه یې ده ته پرېښودې و دا اوس په ده پر غاړه اخیسته ده که نارې دې انه دی وي که ډبرې جمعې که ډبرې دې انه دی غورځي که په کلي کې خلک ځینې په ازاد شي همدی دی نعمتونه خو هغه د هغه صالح دي بس را خپل دي څوک یې نشي اخیستی سرای خپل دي سرای خپل نه د کرایې 15 ورځې بعد مسجد وال ورته درېږي وایي ته ووځه علیم صاحب ستا خبره ښه خبره ده او زه بیا د کلي د ښه سړي سه بیا د ګردو باد هم راځي ولې خو نه یو ښه لاره درښیي دا پهلوان مؤمنان دي ما د دغه سره وګرځول چې دلته اوس د هوا نور هم یخېږي په کور کې زه په خبره یم د بوټو ټال لري اما یو پاوس کاری نه دی راوړی چې ونیسي بچیانو لاسونه په تاوده کړي پارسلان یې راوړی چې اجاڼي ته وایي دا د پارسلانو خولې ورګنډه که دا یوه سکروټه کمه سوله سکاره بالا بیا نو د ده لارې خو بابکه خو ما نصاب ورته کړی دی دا زما خبرې ته غوږ ونیسئ په دې خاطر باندې زه نه راوړم غالب صاحب چې دغه سکاره چې اوس په راخونه کې ګوره دې څو تاوان دي یو تاوان ښه دا دی چې دا دروازې بندي سي کړکینان بند سي یخ په راخونه کې یو رقم ګیس وکړي ګیس کوي ابا راخونه که کوچنیان دي هم په کور کې خامخا خوب سره ورځي ابا چې د لیو ته پرېوتله ګردانډواله سهار ته ختم دي هر کال یې موږ ته سناورو په ژمي کې چې سکرو وژلي ګوره یو یې دغه تاوان دی بل یې دغه تاوان دی انډواله و همدلته ښه ګرم یې بابکه چې دا مازې دروازه خلاصول د باندې ووتې بلا د ظالم زینت جوړې دي بیا نو ته پسې زغله بیا نو د ډاکټرانو زغله صادق خلاصو د شیلې سکاري د 100,000 تاوان در ورسي وان بلا به ځانو سره یارې د یخ سره نو دا یو څو خو اوس خو لا غونه یخ نه دی راغلی چې هغه ورسي اوس سکور سي یا څو توای نغری سي هغه صندلي سي نه خو بیا هم دغه هوا چې اوري دا د مونې هوا چې د ژمي تاول په دا وخت کې هوا ډېره سړه دا د هوا تغیر په دې کې د هوا تغیر سره دغه مریضۍ دا زکام دا شان ډېرېږي نو په کار دا دی چې څو کوچنیان او غټان
ټول ځانونه خوندي وساتي تاوده وساتي مثلا چې د باندې راوځي یو پر غوږو یو شی واچي یو کوچني تیونګیا ور واغوندي یو جرافې کې چې یخ یې ونه وي یو دا خبره بله که غالب صاحب چې وویل دا د خوراکي شیانو کې باید کوچنیانو ته ډېر پاملرنه چې اوس موسم د څه شي دی یا مثالګر سره کې دا د بازار دغه شمشک و ممشک و دا ګوجک و دا شیان د وخته څه کوچنیانو دپاره نه دي ښه دلته په دې کې مسکال ستا و هغه شی ستا ستونی خرابوي و معده خرابوي ډېر اکثره شیانو د پاکستان څخه راځي نه دا په افغاني دغونه خواږه شیان وو دا ډېر رقم دي شیان سته اوس نو کوچنیان خو دا رقم دی هغه خو په خپل خیر و شر نه پوهېږي په خپل سیاست نه مؤمن دی چې هر شی خوږ دی ځغلي رانیسي په کار دا ده دا والدینو ته چې خو دوی په دا وخت کې تاوده وساتي بل زه وایم چې دا پیسې دوی ورکوي دا شیان په دغه دي وروره کور ته یې میوه وړي میوه دې ورکوي میوه دې پریولي ورکوي دې سپینهیي دې ورکوي هم په میوه سره د دا کوچنیانو هغه ویټامینونه دا پوره کېږي او هم تاوان نه لري دا خو صحیح دي مګر بابا که داسې چې ځینې کسان ولاکه د میوې دا لري بېچارهګان هغه داسې نو برای ما حساب ورته کړی دي دې شیانو ته ګوره دې شیانو ته ما حساب کړی دي اکثره وخت مثال دا د میوې چې ما کور ته وړي دغه یو دانه انار یا یو دانه سیب یا یوه دانه کیله تر 3 افغانۍ تر 4 افغانۍ بالا نه تمامیږي او موږ کوچني ته د مصرف دپاره دا د یو شیلیو پنجیو دا خو داسې په یوه دغه کې ورکوو دا او بیا بله خبر پخوا به موږ چې دا موږ کوچنیان یا چې دا ځوانان دا کوچنیان ته موږ چې کشمش به مو ایښي وه هغه خپل ښه چې به مو چې کړي وه هغه رنګیان چې به نه وه چې ژمی به سو چې سهار به سو دوی به وتلي څه به مو هغه به هم ګرم وه هم بیا یخ باره نه کېږي کوچنیان بیا خوند پرې اخیستي کشمش بنګې به مو سره ګډې کړي وې نخود کشمش به مو سره ګډ کړي ورکول تاواني به هم نه وه یعنې تاوان هم نه ورته رسي فایدهمند به هم وه کشته به وچه پرته وه مثال د خبرې هغه به وه دا ګرد هغه میوې به مو چې کړي وې ورکول پهلوان اکا بیا په کوچنیوالي بجلې خوړلې اونګ مې پراخه و بابکه اونګ مې پراخه دا اونګ دسته نه ده بجلې بیا ماتولې اره به دننه ولاکه نه کې پوډر موډر وپکښې کې یا به شی به اوس زه نه یم خبر قرار به هغه وخوړې هغه دی چې داسې اوس په غېږه کې دا ولې میدولې خو هډوکي دي بېرته جاکټې وي تور واچي بیا شوروا غالب صاحب دی خو په ما کار لري دی وایي میده که نو دونه تکلیف ته څه ضرورت دی خو بیرته بخار ته واچو سر پسې وتړه دی داسې دی ګوره هلته دا اوس ما سره را روان و داسې په پلان راته ګڼو پهلوان اکا و داسې دی پلانکی کار داسې دی زه داسې مې شو پر دغه اوسو سړی دا ولا سخته شي ځوان ځین جوړ سوی دی هماغه د چا په عزت پوهېږي ګوره دلته چې بیا راځي په دې پوهېږي چې بابک ناست یې دی خو نو ما ته غږ نه کوي او چې را ما زه د باندې سره ووتلو د دا کوټې سره بیا به خدای دې راوله پهلوان اکا چې ستا خواهدوي به درڅه بیا ما دا په در سره کول نه دی چې ولاړ سو بیا پر لارې انډیواله خواجه نه بده او د سکرو خبره ده وکړه دغونې عسکران په جیب کې نو دا هر کچګر چیرېږي دیوال خیرن کې نو لیکي چې شي پهلوان اکا وایي دا وخت به هم چیر شي تر دې چې چیر شو بیا بلې خوا ته چې زه دلته هم لیکلي پهلوان اکا وایي دا وخت به هم چیر شي پهلوان اکا بارنو دغه کیسه ده چې اوس د هغه خط یې نه وایي زه نو څه شپې لیکل د هغې زده د نورې شی زده هم نه وي چې دا دی ګوره دا د نن آل سبا سته یا نسته خو موږ وایو چې وخت خو نو چیرېږي پر دیوالو تا لیکلي پر 2-3 دیوال هلته یې لیکل د نن سبا نسته پر بل بیا یې هغه تا لیکلي حقیقت خو دی د نن آل سبا سته هغه خو صحیح دی نو د خلکو پر دیوالو نو دې خو به زه مصرف نه کوم هلای دا به لوحې نه جوړوم چې لوحې خو دیوال دي ستا قربان دا خو د مکتب تخته نه ده چې ته لیکنه پر کې دا خو دلته د خلکو مصرفونه په کړي دي رنګ کړي دي او بیا دا خو هغه پاکستاني فرهنګ نه دی چې پر دیوالو به لیکلي او پلانکي د وخانه نه دی دا ښار کوڅې بېګره سره په
کني خط خو ښه کار چې ولیکل سي مګر دا معنا نه چې پر هر دیواله باندې هغه د یو چا دکان مخې د یو چا د کور دیوال د یو چا د ګل هر نو ګرد ښار په خطو سره داسې او بیا داسې یو داسې مهم شی هم دی چې سړی اوس د هغه څخه ډېر زده کړه وکړي بس د نو دا لیکلي چې مثل سبا ستا بل بیا لیکلي نه دا لاره بنده ده بل لیکلي پلانکۍ دواخانه بل لیکلي دلته ادرسونه اکثرو بیا لیکلي نه پر دا دیوالو باندې دا خو نو بیا نه دي ښه نو خو هغه دي خو داسې دی بابا که ستا قربان سمه دا خو اوس موت ځای دی موت دیوال نه مصرف پکې کېږي یا دا دیوال ستا ملکیت دی که د بل چا په دغه ښار کې نو بابا خو خلک په دغه ښار کې خو ستا دا ټالوم دی ولې چې مثلا دا ماجر راغله ولې چې خلکو ته نه کوي ور چې راسي شپې پکښې وکړي د هغه ښار کې دی ټال دی هلته بیا وایه چې زما خپل ټال دی او زما خپل مصرف پک کړ دی خپلې پیسې هم پرو کړي دي نو خو دا بیا هم د هغه دیوال دی د هغه کور دی خپل شخصي ملکیت یې دی ته خو د دې حق نه لرې پهلوانه که ستا قربان سم بابا که ستا قربان سم دا اعلان چې یو څوک یې چې مو درته تمام څه ښه دی که پیسې پر دا ډوډۍ چې ته مو ته کور ته یوسې ښه دی که مو ته یا مو ته ښه دی نو که هغه بیا د بل چا اغلا کړي نو بیا نو خو موت هر شی بیا موت نه دی نو دا لیونی دی بابا که هم بله ورځ بیا لیکلي وای زه سبا سر خورم پر جوالۍ لیکلي زه سبا سر خورم بله ورځ بیا لیکلي ما وخوروئ هم د ده د نقل دی بس ته یو کتاب خبره پر جوالۍ لیکلي لیکنه ښه ده هغه خو خط زده کول ښه دي هغه چې مفهومداره یو معناداره یو ښه خبرې یو ځای سړی ولیکي پر یو لایحه یا یو پر هغه چې مې اجازه ده کور والا یې دیوال څخه واخلي چې یو فن پکښې کړي د هغه سینار شی خوند نه کوي سړی لیکي نه دی دا اکثره خلکو پر دا رخشو پر موټرانو پر دې باندې ناکه جملې لیکلي وو که راپورته سوې بیا به نه یم او که ولاړه بیا به راسم ته چې دونه نامې یې ما ته یې وارې وګورو زه داسې د پخوا څه نامې وم ما چې دا دونه دا څه معنا لري دا خبرې جیب که چې خالي وو ګزاره کوه ټکسي که چې په کار اشاره کوه وای زه راځم ته مه ژاړه پر رخشه باندې بله ورځ لیکلي وو زه راځم ته مه ژاړه ما دلته نو څوک ژاړي ته کوچنیان جوړ یا ته څوک یې چې تا ته زه راځم ته چې دلې یې که کاله ته ستاسې بخته چې خپل کور ته ولاړ سې خپل کوچنیان یې سیمنولی نو تا ته به نور خلک څنګه مین کړي چې ته زه راځم ته مه ژاړه دا خو لا پر رخشه دا ښه غټ لیکلي د موټرسایکل پر بتۍ مې ولیدله لک کالداري دا څه معنا ورکوي لکه زما په معنا سره لک کالداري کلداري معنا دا معنا کلداره بندم شوله دا خبره ده کلداري یعنې بندې شولې کار یې خلاص یا در بنجېدو در مخه ما لیدله اوس هم هغه یې و بیا لیکلي وه سړی اوس چیرې ولاړ سي و ما چې سړی ور معلومېږي چیرې ولاړ سي ورته ویلي به دي ځایونه سته خو بابا که ورته ویلي به دي پهلوان اکا ټال ته ورشه ښه چوکۍ شه باندې ده پهلوان اکا ټال ستا د بابا کوټه ستا چې بیخي نور د مشاعرې ستا و بازار ستا و دوکانونه ستا و د خواش کور ستا و د ماما کور ستا چې نور هیڅ څیز نه چې بل ګرد د باندې ودرېږي ډالا کور مسجد کوڅه چې ورسې هلته خپل عبادت وکړي چې بل هېڅ کاله ته سر پر زنګنو کې خدای ته توبه وکاږي ذکر وکړي چې بیخي داسې فارغ داسې خو نو بیخي ځای دی سړی اوس چیرې ولاړ سي نو ما چې سړی هغه پوهېږي باید مسجد ته ولاړ سي چې بیخي هېڅ دغه نو دا شان دا په درد نه خوري دا ما فالتو دغه د خلکو فکر ور اوري ناقشي ته موږ وایو چې د خلکو فکر یو ښه شي تور واړه تر دې چې دا لیکي مثلا یو بله یو ښه جمله ولیکي چې مثلا وایي چې جمله هلته پرې دیواله لیکلي چې دا زموږ ګډ کور دی باید په ګډ یې پاک وساتو یا مثلا پر دیواله لیکلي که ستا طبیعت خراب یا مثلا ته غمګینه راوتلی نور خلک هم دي وخانده یو بل ته مینه ورکړي دا شان ښه خوند کوي یا یو حدیث شریف لیکل سوی یا مثال دی یو متل لیکل سوی چې کرې هغه به ریبې یعنې سم ځه چې ته چا سره بد مه کوه بیا ستا سره به کېږي نه نو دا به ډېر شي ښه خبرې ډېرې سولې غالب صاحب راغلی دی دی خو تکړه شاعر دی داسې به یو شعر واورو او دا ډېر وخت ما هم داسې شعر نه دی اورېدلی نه دی ما هم نه دی اورېدلی بابکه نه مې دی اورې تا بله خامخا اورېدلي په دا خپرونو کې خامخا وځم و دا پروګرامو ته ځمه دا مشاعرو ته ځمه لکه بابک چې وویله د وخت وینه و دی خو بیا دا تم لري
بله ورځ مشاعرې ته ورغلی و د بل چا شعر یې وایه بری په دا پای کې د هغه نوم ایسته کړي و خپل نوم یې ورچولی نو څنګه هغه ما ته اجازه راکړه 500 افغانۍ مو ورکړه نو څنګه بیت و وایه ایدر لالا بزغلي پر سړک ته مه راته ژاړه دا په دا پای کې ورچولی نو دا در لالا خو د هغې سیدري کارونه ولې تالار کې داسې خوب سو چې دا شعر ما وویل خوب سو خوب بیا د کلکین خلاص و دوړې لږ چې راغلې کلکین خلاص و دلته دوړې راغلې شانو نو شعر ستا نو او نو د ده نه و یا په صدې نیم زړه ته نه لوېږي چې پر ورکړي دي یا زما بیا دلته سر په خلاص و هغه هم بنجېدلی ته ورکړي ځان یې ځینې خلاص زما بیا سر دلته په خلاص و هغه یو نجلک چې ده چې دا شعر وایه بابکه ده چې دا شعر وایه هغه بله بل څه له سارې سره زه بیا پر بغل ناست وم باید یو دا شعر د ده نه دی دا له پلان کې دی ښه ما وایي در لالا هم دلته دا غلاوې شروع کړي دي نو ما سبا د بیا سره ګور د جین رانیولی دی نو نو خو هم خلاص ولو نو دغه بیا دوکاس ولو خو بیا رانیوا خو بیا هغه شاعر ته نه د پکار چې دی خپل شعر جوړ کړي بیا په 2 روپو خرڅ کړي چندان شاعر هغه هم نه و او نه چندان شعر و زم په پوس اوس غالب صاحب ته د ډېر وخت زوم مشاعرو ته نه یم تللی خو خیر نو نن د بابک کوټې ته راغلي یو بابک ته به شعر خامخا وایو وایي خمارونه راسره دي خمخانې شپې ته درځمه خمارونه راسره دي خمخانې شپې ته درځمه د اونۍ څه تږی خیال یم د جمعې شپې ته درځمه که د مخ په نظم تا کړه که د مخ په نظم تا کړه قصیده تندراماته که د مخ په نظم تا کړه قصیده تندراماته د لنډیو څه تېرېږم اوږدې شپې ته درځمه که آزاد سوم له سیاده د قسمت سره ملګری خاکسار صاحب که آزاد سوم له سیاده د قسمت سره ملګری بې وزره در ستنېږم اشیانې شپې ته درځمه له اوله تر اخره به مې ښه درته یادېږي له اوله تر اخره به مې ښه درته یادېږي څه کیسې وې د ځوانۍ اولې شپې شپې ته درځمه له بابک دی دا یې د ځوانۍ بیت پر رایله کوي ښه وایي د غربت په زلزلو کې مې یاران د لاسه ورکړه د غربت په زلزلو کې مې یاران د لاسه ورکړه پر محفل مې دوړه ګرځي خیرخانې شپې ته درځمه په هر بڼ کې هره ورځ په هره پوله کې رژېږو خاکسار صاحب په هر بڼ کې هره ورځ په هره پوله کې رژېږو پر غوټیو دیدنۍ یې هنګامې شپې ته درځمه وایي د کاکا زویه تربوره تې د پوښه راته کاږه د کاکا زویه تربوره تې د پوښه راته کاږه در روان یم درځمه بې چړې شپې ته درځم مخامخ درته کښېنمه دوی ودرې درڅخه اخلم بابکه مخامخ درته کښېنمه دوی ودرې درڅخه اخلم پر یارۍ باندې غالبې مشورې شپې ته درځمه مشورې شپې ته درځمه واه 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 خمارونه راسره دي خمخانې شپې ته درځمه د اونۍ څه تږی خیال یم د جمعې شپې ته درځمه ډېر ته وایه څه خوندور و بابا غالب صاحب هم ښه د ولې ځای نه و پکښې څه وه بیخي داسې نوی شعر او در دعوت سم یې اورېدل یا نوی شعر و دا شعر ما غالب صاحب باور و نوی دا یو څو وخت کېږي چې جوړ کړی مې دي بس یو 2 ورځې کېږي او دغه نوي شعرونه چې بیا زه واورم ډېر خوشحاله شم ولې زاړه شعرونه خو نه بالا چیر سوله هغه هم تکړه شاعران ویلي خو نوی شعر ته هم زور راځي پر یو ځای خو به نو نه پاچېږي لکه اوس دغه دا نوی نظم نوی ورورکه جان نوی خبرې نوی الفاظونه
ډېر خوند یې په کې چای او شیدې او ما وڅښه بیا بس بلا تلخی به داسې ګلاس در واچم غالب صاحب چې باره دا خواږه ایسته کې یو بل شعر به هم برنته وایي ښه بلوم بیخي په لوړ تا خو ویل چې جمعې شپه ده جمعې شپې درځم نو دلته بیا داسې دي جمعې په شپه خو نو شیدې او شنې چای دواړې یي نه نو شنې شپې ته درځم او شیدې شپې ته درځم دای مار کله راول دای مار کله راول کو بابا کستا کوټه شنی د یاران بچیری برو په د ژمي یخته ناشې یا خو هغه څه کساده د دې واشنایو ګرد عمر به ویل څه شي به ویل ول چې بابا کوټه نه لیدل افغانستان نه لیدل یعنی یا څوک بدل ترازی یعنی دته هر څوک راتللی د دې بانډار کولای شي سم بانډار داسې نو نه چې بالا نوندواله لکه ستاو د ده او ما د سره مختایو یا شپه چې شمایي سره دی یو ځای ورسې بالا داسې سپینږیري راووځي هغه د انډیوالانو یا والد صاحب یا اکا یا بره دا بانډار یو څه کیزه کړي والد د بابک صاحب خو د بابک د کوټې بانډار زموږ د کوزې وتلی دی دا کوزه بیا بابک نیولی شي ښه پوهېږي چې په لکه خمیر چې ګډې نه دی چې پر کوم ځای خمیرګر کوم ځای پرې کوي بیا دا کوزه کوي بیا غورځي په هغه کوزه بیا موږ نه پوهېږو اوس که ما پهلوان در دې کوزې لاندې شو ملا په خوږو بابک بیا نه په خوږي ملا دی بیا په پوهېږي خدای مه راوله دا چې تاسې همیشه ما د دې د کوټې کیسه درته کوله شپه دې تللي وو د دې کرې مجلس جوړ کړی و ښه زه نه وم خبر کړی بابک څه کوي دی و دی تللي وو دې سره چلېږي چې د دې ځای ولاړ ما تا ته څه وویل نو ساده ته کوم د هغه پر کیسه د نور هم یو څو سره خبر کړی وای ورته چې بابک کوم راوغورځېدلی ده ورته ویلي وو که ده داسې څه معلومه بره بابک سپینږیری دي څه که هغه کیسه و چې دی راسي بر دا زموږ مجلس نو دوی سره کښېنستلي وو نور ځوانان وو سره کښېنستلي اول چې دغه څه ول اول چې شکول چکک چکه چې راخیستې ده چې شروع کړې ده په چکه کې د دوو ځوانانو سره چکې شروع سوي نه بالا یو والله چې دا یوه بل ته جنګ شروع سوي بیا هغه سره ارام سوي دي کښېنستلي ول خیر په دې کې جنګ پېښېږي راسئ چې ورکې وکړو ورکې شروع کړي ورکې چې شروع کړي دي په ورکې کې بس دا یوه په 50مه کې ټکول یې وه که څه بلا او بالا بیا سره جنجال سره سوي دي بیا یو وایي ته راووځه بل وایي څنګه بیا سره ارام کړي باره ورځئ دا به پرېږدو د خولې مجلس به شروع کړو نه دی د سینګلو بانډار و به خولې مجلس دوه نور سره شروع سوي دي بالا یو وایي مسخرې څه کوي مسخرې پسې دغه سوي مسخرې چې سره جنجال سوي دي نه چې دا داسې ستا مخ دا رقم دا خو بد کار څوک دی چا د چا توهین کړي چې وایي سره وخاندي یو پر بل مه خاندي نه دی دا یو متل دی وایي سره وخاندي په مجلس کې یو پر بل مه خاندي توهین مه کوي نو د دې پر هغه هم سره جنجال سوي بیا سره کښېنستلي پهلوان اکا چې دا مو څه کیسه ده اوس ومشرموله ما ملا صاحب به څه وایه کلي دا سهارګړی جنجال یې نه بیا سره کښېنستلي دوی دا بل بری سیاست شروع په سیاست کې بیا ده وده تورم ده کړي بابا سهار مسجد ته راووتم ملا صاحب ګر سره د مسجد مخ ته راته ولاړ زما خو په اخره کې د اصحاب مې لاس پرېښود ښه اصحاب لاس پرېښود والا سړی دا څنګه کار ځوانان دي کله به خوشحاله وه کله به خوابجې وه سمدم به سره خندله دوه به سره حمله کړله هلته په پای کې دوه کس چې جوتاک چا کوي نه خو نو بابا که زه خو نه ورتللم اصلي خو نو دا مجلس ده جوړ کړی و ښه سر دې خلاص و دا تا چې دا خبره وکړله ما ته وویله ول راځه پهلوان اکا زه نو ورسره تللم باره ورسره ولاړم سړی خوای بجېږي سړی د دې مجلس په هم وګورې نو ځوانان دي هغه دا کیسه تېر شو نو دلته زه ملا صاحب لیدلی وم په دا کیسه باندې خبر شو د شپې باره ته باندې سر راووتل انډیوالو ته اشکرناتا شروع و اشکرناتا اشکان سره شروع وه چې زما دا یوه جوړه کالي پکښې ولاړه ملا صاحب خو نو ولیدلم چې ولا پهلوان اکا خو تېر شو سهار مسجد مخ ته راته ولاړه بارې راته ویلې ول شرم وکړه پهلوان دا کشران دي د دې په مابینځ کې تا چیش کول هلته مالی در نو څه درته ووایم
یا خو داسې دي دا ګرده د ده د دا لاس. ګردي پرې ما دا کیسه وکړه چې ځوانانو باید کښېني مجلس سره وکړي بابا که صحیح خبره. ساتیرۍ وکړي خو هر شی خپل یو حد لري خپل یو ادب لري خپل یو طریقه لري نه دی هغه که میله یي که بانډار یي که یو ځای وځي دا ګرده یو خپل ترتیب لري او بل په دې باید بیا موږ خوا بدنې کې دا ځینې ځوانان چې کوټې ته ورغلي وو د پلانکي پلار راووت یا د پلانکي اکا راووت د هغو هم زړه غواړي دا نویو ځوانانو څخه یو څه واوري یا یو څه په دوی واوري نه څو ګوړې ورسره وخانجې پام په بله کړي که نور نه یو 15 دقیقې یا نیم ساعت یا یو ساعت هغه سپین ږیری چې یا مشر چې راسي دوی سره مجلس وکړي چې وګوري چې دا والا سم دغه دي باره دي ولاړ سي نه دي خپل کار سره کوي هغه خپل یو دوې درې تجربې ورسره شریکې کړي چې وایي پر موږ ژوند دا ګرد عمر چې څوک دا کشران یا دا ځوانان سپین ږیرو ته ورځي باید د ژوند په اړه پوښتنې ورڅخه وکړي د هغو تجربو څخه استفاده وکړي داسې دا معنا نه چې اوس خامخا ډېر به دا رقم مشران سپین ږیري چې هغه به تعلیم یافته وي نو هغه به تجربې لري یا به هغه علم کړي هغه به تجربې لري دا عمر چې پر سړي تېر سي دا چې هر څنګه هم بېسواد دي هر څنګه بې علمي بیا هم دا تجربې زیاتې دي سړی باید غوږ ورته ونیسي بالکل الله ستا لمسی دې ژاړي ژاړي نه هغه ما ورته ویلي مال یو کوټ موټ په واغونده چې راوله چې پټه ده وبې ګورو چې راوله او تراوله را دی ژاړي خو به نه یا نه ژاړي ماشاءالله 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 داسې ګوره یا ولا شابش ګوره دا د ښځې پټه کړې ده او تازه لچ پېچکاري لګول یا زوی اخو به یا اصلي کې د ده څخه وبېرېدله یا دا ستا لمسیان دي دا ستا نه جامخ د انسانانو سره چې دا اوس څنګه کار دی یا محتاج دي نه خو ما په په ژړا دې کړله اوس نو چالته اوس کور ته ونه وایي چې بایدر لالا په ژړا دا خو اوس پهلوان دا داسې بې شرمه کوچنیان دي ښه چې هغه د ده زوی درته ویل ولته ولي هغه یې وخت چې کیسه دا وکړه وروره به هغه جلا کوچنی و هغه خو د ده زوی نابغه هغه نو بیخي انچه کوته بابا که زه خو نه پر لمانځه ولاړم وروسته چې مې باره سلام وګرځوئ باره مې نو نه درته څه ویلی سوی نه مې هغه یا داسې دا جبه پر ما ګران دي بابا دا کوچنیان ګرد سره کې مجلسو دي چې دا باید ګډون وکړي باید راسي ادب انسانیت په ښه اخلاقو باندې دا کوچنیان چې هر څونه موږ د لویانو سره لرې کوو هغو نه عبارت دي تر سام لاندې بیا بل وخت مخامخ خبر نشي ورسره کوو باید په دا مجلسو کې کښېني پلار سره د اکا سره د نیکه سره ویني چې دا سم مجلسونه هغه څه سره کم مجلس نه وي چې چکي و ښکنځلانې و هغه باره دا کوچنی اجرات هم پیدا کړي او قرار د اجتماعي به رامخته کېږي د خبرو څه باره دوی خبرې کولی شي داسې نام نه وي بابا که چې باره بیخي ځینې په عذاب سره نه دي یا خو هغه بیا بېرته په هر شي کې ګوره ما ټول کنټرول راغلی کوي زه هر شی حد لري د دا اولادونه عجبه چې بابا که مینه ناکه دي مګر څنګه داسې چمبازه مینه ناک راسې په غېږ کې دې کښېني چې در څه اخلي او لسی راکه خو نو بیا دی باید ور وښیي چې بابا که دا خو څه درته وایم بیخي دی دلته پر ما باندې اوس وخت پیدا کړی دی د باندې بیا دی دا خبرې نه کوي خو دی هم په تا زړه لري نه دی بله ورځ خپل اکا ولیدی بابا که را روان یم منګیان یې خرڅوله په یاد خو دې قرار وګرځېدې بادا ورونه که جانت د دې په دا نایسې کې ناست ده د اکا خمانیه خرڅول که کډوان خرڅول نه به پیل قرار ورلی د دوی سره د عادت سي دا لږ چې دغسې جې قرار ورلی د اکا په غېږ کې مچه ځینې واخلې 50 راکړه د پهلوان پر دغه حال باندې سونو دی په غېږ کې کښېني اکا بیا حرکت شته و لکه بابا دوی خو بیا د وخت څه داسې دغه دی ناز نواز سره لري هغه د پخوا دغه سره کېږي دا ډېر خلک یې دا یو من بوټی وړی و صادق هغه پیسې مې ورباندې او وایي تا بیا کور پسې دغه کړي و مال اوس له هغسې راغلی یم هغه 50 خو مې راکړه بابا که ګوره اوس زه به یو خبره درته وکړم موږ ته ښار ماشاءالله ورځ په ورځ ښایسته کېږي اوس ګوره دغه د ښاروالۍ د پاسه دا دوکانونه چې دا ریډیان والا ته دغه کړی نه دا د درایي سره دا درایي سره څومره ښه خوند کوي اوس یاد دا دغه سره هم شروع کړی دی دا سټیډیم پر سړک باندې دلته دا بغل ته دلته هم ورکوي د خیره سره زما بیا دغه اوس اعصاب مې کار نه کوي چې ښه
تاسو ته دا ځایونه درکړل کرایه به مثلا وایي 1000 که 1500 غواړي چې دا شیان په دوکان کې کښېږدئ سړک مه نیسئ زموږ ته لاره مه راخرابوئ نه پر هغه سربېره وروره که جانه وم دا چې دا خلک راوتلي دي دوکانو سره بیره پسې دوکانو دننه بس د بانډار ځای جوړ شو دوی نه راوځي شیان یې ایښي دي اوس پهلوان اکا ته مثلا دا خط کش کړي پهلوان اکا در دغه مه راوړه دی وایي په دواړو سترګو زه نه در راوړم کرار شیان ورواړي وایي زه هلته نه وړم ښاروالي خبره ستا قربان شم خلک یې نه وړي څنګه نه وړي خلک یې نه وړي نه یې ویني نو مجبوره یې ته بیا ځای نه کې مخ ورباس که نه خلک ړانده نه ځي چې د چایو شی په کار یې هغه نه بالکل کلام ناکې په ناکې خبرې مه کوه بالا اوس غواړې چې دا رسکان پر موږ باندې ودرې ګوره دا خبره نه ده درغو چې ته کابل ته ګوره چې ته کابل ته ځې ته د دغه ځای څخه بالا کابل ته ځې که پله اډې ته ځې یا اډې ته معلومداره ځای دی چې په اډه کې دی موټر په اډه کې ولاړ دی ته خو نشکاپر دروازې کې نه یې ورته ولاړ چې دلته به نسي را هر شي خپل ځای لري دلته اډه ده هلته ریډۍ ده هلته دوکان دی هلته ناربایي ده هلته رسټورانټ دی هلته او نو په دا یو متر بیا څه کېږي چې رامخته شي چې خلک یې نه ویني دا خبره چې یو متر مخته دې ویني 2 متره شاته دې ویني ماشاءالله ته خو خو دوکان دی په کریا ورکړی دي هغه به خپله کریا صحیح دي نو نور دی په دا ځای باندې څه کار دوکان یې په کریا ورکړي سړک یې په کریا نه دی ورکړي پیاده روخ یې په کریا نه دی ورکړي خو ما دا هغه درته ویل ته ولې ګرد عمر دا دې ته ګوري چې اکثره خلک یې خپل ښار مو دي نو خپل ښار مو دي خپل هر سړی خپل حد لري دوکان بند که به کرایه مو ورکړو سړک دوکانداري راوباسو سړک د ګور داسې دپاره سړک د رفتار دپاره جوړ دي که په پښو څوک پرځي که موټر کې که موټرسایکل پیاده رو د پښو دپاره دوکان د دوکاندارۍ دپاره دی کور د اوسېدو دپاره موږ ولې ګرده شان سره ګډ وډ کړي په دوکان کې مو څه ورته وایي پسخانه جوړه کړي بانډار کوو بانډار باید په کوټه کې اوسي په دوکان کې بانډار کوو دوکانداري سړک پر غاړه کوو یا په کور کې نه په خونه کې مه کښېنئ ګرده سرای کې کښېنئ راسي هر شی خپل حد لري بیا دا ښار په دا خاطر دا ښاروالي وکړه چې دا سړک پراخ سړک ته راونوځي منظم بیا وخت د کار دی ته بانډار څه کوې په دوکان کې خو کار وکړه د کار وخت دوکاندارۍ ته کښېنه د ګرده کارونه د هغه رقم دي غالب صاحب بالا خو نو دته زما ور په ور نه پس تنګېږي یو بل شعر که لرې اورو وایو دانه شعر به واورو بار تر مانځه وخت وایو دانه د هغه خوندور چې داسې د زړه زنګ مو راسي د ښار په نظم کې اوسې دا پهلوان اکا بابکه دام نوی دی واجورېدله دام نوی دی وی چې جلا جسمم له ځانه زما ځانه چې جلا جسمم له ځانه زما ځانه ما به وبخښې جانانه زما ځانه د لمن په روی مې غوښتي خیراتونه د لمن په روی مې غوښتي خیراتونه ستا د عمر له یزدانه زما ځانه ته به کله او پر چا باندې زړه سوځې بابکه ته به کله او پر چا باندې تا ته وایي بابکه زه تا ته وایم صحیح دي شعر تا ته وایم بابکه خو دغه بیا بل چا تا څوک چې زړه نه سوځي هغه ته وایم وایي ته به کله او پر چا باندې زړه سوځې زه دې مړ کړم وجدانه زما ځانه اوس هغه خبرې پاته سوې محشر ته اوس هغه خبرې پاته سوې محشر ته اوس جنت سرم ګریوانه زما ځانه په تکبیر مې صورت ونیسه په رشکو په تکبیر مې صورت ونیسه په رشکو صدقه دې سم اذانه زما ځانه جنتو ته به مې بیایه در روان یم جنتو ته به مې بیایه در روان یم نن سبا د زړه سلطانه زما ځانه والله د زړه مالک دی یار سړی د جلات په څېر یې پرې نه کړې تربوره د جلات په څېر یې پرې نه کړې تربوره سر مې یوسه تر سندانه زما ځانه په دشتونو کې دې مسه ټپې ګونګي په دشتونو کې دې مسه ټپې ګونګي یا قربان افغانستان زما ځانه یا قربان افغانستان زما ځانه
چاته نوي چاته لږ وي ماته ډېره واه چاته نوي چاته نوي چاته لږ وي ماته ډېره نصیبه غالبه ګرانه زما ځانه چې جلا دې سوم له ځانه زما ځانه ما به وبخښې جانانه زما ځانه ته وایه یو څه خوند یې وکړي بیخي غږ مه لروم ده چې ما ته څه خبرې کړې وې او بس د دغه شعر چې تا ووایه نور ما وبخښ دغه شي په یاد کې بله به یو بیت پر دیوالو لیکې دا پر دیوالو لیکه دا پر کتابو لیکه دا پر لوحو لیکه داسې کتابچه ورته پیدا کومه ښه په دا کتابچه کې بیا لیکمه په جیب کې بیا دا شعر جو ویل غالب صاحب دا شعر جو ویل پهلوانه کله کمار پوست چا واچوي ته پوست اچي اوس بیا را پهلوانه کا شوقي دي د شعر سره علاقه لري خدای دې ژوندی او سلامت لري خدای مخ بس درځي د خیره سره بابا که وخت لمانځه دی ښه ځو و سیدي نو درځئ